زما نوم ایډي اینیلاګ دی. زه فلپینی او عیسوي یم. زه غواړم له ډاکټر صاحب څخه د مریم په اړه وپوښتم. مریم علیه السلام عیسی علیه السلام زیږولی، سمه ده؟ زه یوازې غواړم پوه شم چې آیا په قرآن کې یاد شوي چې عیسی علیه السلام څنګه مریم ته ورکړل شو؟ آیا دا په قرآن کې یاد شوي؟ همدا زما سوال و ډاکټر صاحب. زموږ عیسوي فلپینی ورور خورا ښه پوښتنه کوي. هغه غواړي د مریم علیه السلام په اړه پوه شي. هغه څنګه عیسی علیه السلام زیږولی او قرآن د دې په اړه څه وایي؟ وروره، که ته قرآن ولولې، هلته د سورت مریم په نوم یو بشپړ سورت موجود دی. سورت د مریم په نوم دی چې د عیسی علیه السلام مور وه. که ته بایبل د بایبل له 83 کتابونو څخه د بایبل له ټولو 63 کتابونو څخه د مریم په نوم هیڅ کتاب نشته. هو نشته. مګر که ته قرآن ووایې د مریم په نوم یو سورت دی چې مریم ده د عیسی علیه السلام مور، او قرآن وایي په سورت العمران 3 نمبر سورت آیت نمبر 42 کې وګوره فرښتې مریم ته وویل چې موږ ته غوره کړی او پاکه کړی مو یې او ته مو د نړۍ ټولو ښځو څخه پورته کړی یې. تصور وکړه د قرآن دا آیت یو عرب محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی و چې وایي الله سبحانه وتعالی یو یهودي ښځه غوره کړه، یوه ښځه د نورو ټولو ښځو څخه پورته، او هغه ته یې پاکوالی ورکړی. په اصل کې دا خرابه بازار موندنه ده، ځکه چې یهودان د عربو مخالف وو او د محمد صلی الله علیه وسلم اوریدونکي عربان وو. اوس محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې قادر مطلق خدای یو یهودي ښځه غوره کړي، مریم علیه السلام. بیبي مریم د نورو ټولو ښځو څخه د پورته ښځې په توګه. دا هغه څه دي چې قرآن یې وایي، ښځې د ټولو قومونو د ښځو څخه پورته، مګر دا د الله سبحانه وتعالی لخوا وحی ده. محمد صلی الله علیه وسلم بل هیڅ اختیار نه درلود. دا د هغه خبرې نه دي، دا د الله سبحانه وتعالی کلام دی چې هر څه هغه ته نازل کیږي، هغه باید پرې باور وکړي. سربیره پر دې که ته سورت العمران ووایې، سورت نمبر 3 آیت نمبر 43 44 45 تر 43 نمبر آیت پورې، دا وایي هغه اصلي پوښتنه چې تا وکړه دا د عیسی علیه السلام د زیږون په اړه څه وایي. دا وایي چې کله لویه فرښته جبرائیل علیه السلام مریم علیه السلام ته راځي او وایي چې ته به زوی ولرې، نو هغه وایي چې زه به څنګه زوی ولرم په داسې حال کې چې هیڅ سړي زه نه یم لمس کړی. په همدې توګه که ته بایبل ولولې، ورته پیښه چې زه به څنګه زوی ولرم کله چې زه هیڅ سړی نه پیژنم. د هیڅ سړي نه پیژندل په دې معنا چې هغه هیڅ سړی نه پیژني. دلته د سړي نه پیژندل د نه خبرۍ په معنا ده، دا د جنسي پیژندلو په معنا ده. موږ د بایبل په ژبه پوهیږو. کله چې مریم علیه السلام په بایبل کې وایي زه هیڅ سړی نه پیژنم، معنا دا چې له هیڅ سړي سره جنسي اړیکه نه لرم. کله چې قرآن وایي چې هیڅ سړي زه نه یم لمس کړی، د عادي لمس په معنا نه دی، دا د جنسي لمس په معنا دی چې هیڅ سړي زه نه یم لمس کړی. مګر بیا قرآن دوام ورکوي. الله وایي شه او هغه شي. کله چې الله د کومې معاملې پرېکړه وکړي، هغه وایي شه او هغه وشي. نو الله وایي چې کله قادر مطلق خدای وغوښتل چې هغه زوی وزیږوي، دا رامنځته کیږي، شه او هغه وشي. نو د عیسی علیه السلام زیږون یو معجزانه زیږون و. دا یو معجزانه زیږون و، هلته د هیڅ سړي لاسوهنه نه وه. له همدې امله موږ باور لرو چې عیسی مسیح په معجزانه توګه د هیڅ سړي له مداخلې پرته زیږېدلی و. نور کله چې ته په سورت مریم کې ننوځې، سورت نمبر 19 آیت نمبر 28 څخه تر 32 پورې، کله چې مریم علیه السلام کله چې له هغې سره ماشوم نوی زیږېدلی عیسی علیه السلام په غېږ کې وي، خلک تورونه لګول پیل کوي. هغوی پر هغې بد تهمتونه لګوي او هغې ته وایي چې ستا دغه زوی څنګه وشو؟ ته د هارون علیه السلام له کورنۍ څخه راغلی یې، ته څنګه کولی شي داسې غلط کار وکړې؟ هڅه کوي بد تهمت ولګوي چې هغې زنا کړې. خلکو پر هغې دا بد تهمت لګول پیل کړل چې دې ښځې له واده پرته ماشوم پیدا کړ. اشارې یې کولې چې هغې زنا کړې ده. هغه بې ژبې وه، هغې ځواب نشو ورکولی. سمدستي عیسی علیه السلام د خپلې مور له غېږې څخه ځواب ورکوي او وایي چې زه د الله سبحانه وتعالی استازی یم. هغه د خپلې مور دفاع کوي او ځواب ورکوي چې زه د الله سبحانه وتعالی د رسول په توګه استول شوی یم تر څو تاسو ته زیری درکړم. اوس لومړی معجزه چې د عیسی علیه السلام لخوا په قرآن کې ذکر شوی دا ده چې هغه خبرې کوي. کله چې هغه نوی زیږېدلی و، د څو ورځو و، هغه د مور له غېږې خبرې کوي. لومړی معجزه چې په بایبل کې شوې دا ده، که ته خپل بایبل ولولې، کله چې هغه یو میلمستیا و او ټول شراب ختم شول، نو قربان دښمن شو. د خلکو لپاره شراب نه و، نو هغه اوبه په شرابو بدلوي. دا لومړی معجزه وه چې په بایبل کې ذکر شوې.
په قرآن کې لومړی معجزه دا وه چې هغه د خپلې مور دفاع کوي او د مور په استازیتوب خبرې کوي کله چې هغه د خپلې مور په غېږ کې و کله چې نوی زیږېدلی و. نو دا هغه لاره ده چې قرآن د مریم علیه السلام درناوی کوي او د هغې مقام لوړوي او هغه ته د ټولو قومونو غوره ښځه وایي. په بایبل کې داسې هیڅ لقب نه دی ورکړل شوی. همدا لامل دی چې زه وایم موږ د مریم علیه السلام درناوی او مینه تر عیسویانو زیاته کوو. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې نه خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد کریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله